امرالله صالح امریکا هڅه کوله چې د دوحې پروسې په چټکتیا سره ټاکنو مخه ونیسي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. جمهوریت حکومت کې د ولسمشر غني لومړی مرستیار امرالله صالح ویلي امریکا هڅه کوله چې د دوحې پروسې په چټکتیا سره د ټاکنو مخه ونیسي ترڅو جمهوریت مشروعیت له لاسه ورکړي. هغه ویلي ټاکنې د امریکا د خوښې خلاف او د امریکا له ملاتړ پرته ترسره شوې چې تر هغې وروسته د واشنګټن ستراتیژي د افغانستان د سیاسي قشر ټوټه کول و. د صالح په خبره هر ځل چې خلیلزاد کابل ته سفر کوو لومړی د سولې فضا جوړوله. له ولسمشر سره له کتنې مخکې له سیاسي رهبرانو سره کتل او ارګ یې د سولې او ثبات ګډوډونکي معرفي کوو. نوموړي د خلیلزاد او اشرف غني ترمنځ د اړیکو له ټینګښتیا هم پرده پورته کړی او ویلي دي چې دا اړیکې دومره خرابې وې چې کله کله به له معمول تعارف پرته ترسره کېده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.